دا زما پیغام د چمن د ټولو مشرانو علماء کرامو د هرې نظریې در خلکو پورې ورسوئ چې زموږ د چمن د فرلت د کمیټې د ذمهوارو ملګرو د خوا او د پی ټي ایم د ملګرو د خوا چې کوم جنجال یا کومه شخړه روانه ده په لحاظ د خدای دا ور حل کړي. دلته زموږ ولس ډېر مایوسه دی. دلته پر سوشل میډیا خلک غلط پوسټونه، غلطې نشریات، غلط یو په بل پسې تنقیدونه روان دي. دا زموږ د ولس د مایوسۍ او د پرلت د ماتولو سبب جوړېدلی سي. سبا به بیا زموږ ولس پر دروازه باندې پر پاسپورټ ځي او راځي. موږ په دلته په خپل منځ کې بې اتفاقه یو، په خپل منځ کې به یو پر بل تنقیدونه سره کوو. 6 میاشتې مې خوارۍ کښلي دي، 6 میاشتې در په دره سوي یو. دلته د درهم قوت لاس دی چې هغه زموږ د چمن ولس په خپل منځ کې سره اخته کې ګټه دی ویسي او زموږ دروازه را باندې پاسپورټ سي چې بیا سبا موږ خپل روزګار ته و پنجاب و کراچي سند ته ځو، هلته د بل غلامان سو، د بل مزدورۍ وکړو. نو دغه پیغام جوړولو مقصد مې دا دی چې موږ ته اتفاق اتحاد پکار دی. که هره مسله وي پکار دی دا په ناسته سره خلاصه کړي، د مشران دې کې وګوري و ملامت ته دې په ملامت ووایي، و غدار ته دې په غدار ووایي، و کمزوري سړي ته دې په کمزوري ووایي. خو دغه ځای چې دی دا ځای اوس د دې نه دی چې موږ یو په بل پسې غلط پوسټونه، غلط نشریات، غلطې خبرې وکړو. د وطن مشران دي دغه پریکونه سره کښېني چې ورو زموږ د پرلت ته د اتفاق ضرورت دی. ولس 6 میاشتې په هغه خوارۍ، په هغه زارترکۍ کښېنستلی دی چې دلته د لوږې انسانان مړه سوي دي، د لوږې خودکشیانې کړي دي. و هغو ته وګورئ، لږ و دې ولس ته وګورئ چې دلته څومره بېروزګاري، څومره غربت روان دی. خلک د ماښام پر ډوډۍ قدرت نه لري او بلې خواته ستاسو دغه غلط نشریات زموږ د پرلت د ماتولو پوره سبب جوړېدلی سي چې ګټه به په موږ کې و دریم قوت ته ځي چې هغه و د هغه ته ناست دی چې زموږ د چمن ولس سره اخته سي، بدۍ جوړې سي، نفرتونه جوړ سي چې ګټه سرکار ته ولاړه سي. سبا به بیا 15 کسه په اتفاق یو ځای ته نسي وتللی، یوې زورور ته به په سترګو کې سترګې نسي وړشولی. زموږ و وطن ته، زموږ و ولس ته، زموږ و دغه مشران ته د اتفاق ضرورت دی. د ویډیو جوړولو، د پیغام جوړولو مقصد هم دا دی چې په کار دی د سوشل میډیا ملګري د غلط نشریات، غلط پوسټونه نه وکړي. ذمهواره ملګرو و ځان ته فسنیر ملګرو ویلو هغو هم غلط نشریات، غلط پوسټونه کړي دي چې یو پر بل باندې تنقیدونه کړي دي. دغه ویډیو پیغام مخ ته شیر کړي چې زموږ د چمن د فرلت د کمیټې ذمهواره ملګري او د پی ټي ایم ملګري چې کوم دغه غلط نشریات کوي در هغو پورې مو ورسېږي او د چمن د ټولو مشرانو پورې ورسېږي چې وروره دغه خلک فی الحال اوس سره حرام کوي، سره کښېنوي، اتفاق په منځ کې سره ورله راولي. دغه د روزګار دروازه موږ ته چې په هره طریقه وي راخلاصه کړي. که دغه دروازه نه خلاصېږي د دې هېڅ امید نشته، هېڅ امکان یې نشته. هم یې ولس ته ښکاره کړي چې وروره بس زموږ در وس تېره ده، نه کېږي، نه خلاصېږي. هم به دغه ولس خپله یو فیصله وکړي چې هره فیصله یې کوله. که امیدونه سته یا د خلاصېدو امکانات سته نو بیا په اتفاق سي کښېني. د سرکار چې په یو په بل پسې غلط پوسټونه کوي، یو په بل پسې غلط ګایږي، در هغه دا بهتره ده چې د سرکار دپاره نوي ګامونه واخلي و سرکار ته لارې وتړي، د سرکار سره مطالبې وکړي، په سرکار خپله مطالبه ومني. د دغه غلطو نشریاتو، د دغه غلطو خبرو سره جنګونه، نفرتونه، بدۍ جوړېدلی سي. په هغه د مشرانو خبره ده، په یوه چکه د سلو مخ خوږېږي. دا غلط کارونه پرېږدي. زموږ و ولس ته د اتفاق ضرورت دی. و دغه لوږو، غریبو، مسکینانو و دې خوارانو ته وګورئ، د دې هزار که په هر مشر، په هر سړي، په هر غدار پسې سو، په والله او بالله که بیا نسلونه شادي وکړي. ویډیو پیغام مخ ته شیر کړي چې د ټولو مشرانو پورې ورسېږي چې دغه بدرنګي او دغه نفرت زموږ د ولس د منځه څه ور ختم کړي، ور خلاص کړي. کوم ویډیو پیغام د خوښې وړ ګرځېدلی وي زموږ د معلوماتو دپاره سنګري نیوز در سره فالو کړئ.